افغانستان د آبادی او پرمختګ په لور تیرو 2 میاشتو کې کوم غټ کارونه شوي. سلام ستړي مشئ. بدبختانه به ووایو چې افغانستان کې هغه لږ او ډېر کار چې کیږي رسنۍ تر ولسه نه رسوي او یوازې د بدبختۍ خبرونه نشروي چې دې کار د افغانانو په روان سخت منفي تاثیر کړی. خو په دغه ویډیو کې په وروستیو 2 میاشتو کې چې کوم د آبادۍ کارونه شوي تر تاسو یې رسوو. لومړی د هرات خواب د ریل پټلۍ افتتاح وشوه. د هرات خواب ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري، 140 کیلومتره د افغانستان او 88 کیلومتره د ایران په خاوره کې غځېدلې. دویم د کینان خوی د ریل پټلۍ افتتاح وشوه. دغه پټلۍ 30 کیلومتره اوږدوالی لري او 10 میلیونه ډالره لګښت پرې راغلی. دا پټلۍ افغانستان د سیمې د پټلۍ له شبکې سره نښلوي. دریم له 200 کالو وروسته د کمال خان بند کې د اوبو زیرمه کېدل شروع شوي. کمال خان بند به 140,000 هکټاره ځمکه خړوبوي او 9 میګا واټه برېښنا به تولیدوي. څلورم د کاغذ جوړولو او د جلغوزیو د پروسس د سترو فابریکو پرانسته وشوه. په دې سترو فابریکو 50 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې چې په پکتیا ولایت کې جوړې شوې او زرو تنو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې. پنځم د خوست د ملکي هوایي ډګر د جوړولو کارونه 95 سلنه بشپړ شوي چې راتلونکی کال به ګټه ترې واخیستل شي. شپږم د مزار شریف کابل پېښور ترمنځ د پټلۍ د غځېدو نقشه لاسلیک شوه. د دې ریل پټلۍ په جوړېدو سره به د سیمه ییزې همکارۍ د پراخولو په لاره کې یو مهم ګام واخیستل شي او د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا له سویلي اسیا سره د نښلولو ګډه هیله به په واقعیت بدله شي. اووم په کندهار کې د لوی زراعتي کمپلکس ډبره کېښودل شوه. دغه کمپلکس کې به داخلي محصولات په معیاري بڼه پروسس کیږي او نړیوال بازار ته د صادرولو لپاره به برابریږي. اتم د بدخشان ولایت د شورابک برېښنا بند توربینونه، جنراتورونه او نور تجهیزات د بند سیمې ته رسېدلي. انجینران یې په لګولو لګیا دي او ژر به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نهم افغانستان د زعفرانو حاصلات 21 ټنو ته رسېدلي او د نړۍ د غوره زعفرانو جایزه یې ترلاسه کړې. لسم کابل کې د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. دغه بند به د هند په مالي مرسته جوړ شي. 4,000 هکټاره ځمکه به خړوبه او 2 میلیونه کابلیانو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. دغه راز کندوز کې د سپین زر غوړیو فابریکې بیا خپل کارونه پیل کړي. دغه راز د غوري سیمنټو فابریکې هم خپل تولیدات ډیر کړي. نو دغه خبرونه ښیي چې لا هم یو څه هیله شته چې افغانستان د آبادۍ په لور روان دی. تاسو فکر وکړئ په دومره فساد او ناامني کې چې دومره ډیر کار کېدای شي که چېرته امنیت او فساد نه وای نو څومره ډیر کارونه به شوي وو. موږ د افغانستان په حکومت او ولسمشر غني ګڼې نیوکې لرو خو بیا بیرته دومره جرأت هم لرو چې د دغه کارونو ستاینه یې وکړو. په هر حال تاسو د دغه موضوعاتو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.